ملګرو سلامونه مې واخلئ، زه راحت خان یم او نن را سره سهیل خان موجود دی په پروګرام کې او دنه به هم څه شعر اورو او وایي موږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولی دی او نور که په رښتیا شي کله کور د زورورو وي او دا جنۍ به څنګه د اسمان په جای قدم نږدي یو چې ښایسته شي بله خور د زورورو وي. نو سهیل بھائی څه وویل غواړئ؟ زه ورته زرین پریشان یو قطعه ویم. جی جی ارشاد ارشاد. پریشان صاحب وایي موږ د نخترو چنارونو سوري، آها موږ د تورغر د چیل واورین بادونه، ډېر ښه، د پټګرام په مرغزاره خاوره موږ د ننګیاړ د اباسین موجونه. ډېر زبردست. پریشان صاحب بله یو قطعه ده چې موږ د اباسین په پولو پولو شنو بڼونو کې موږ د بټګرام په تور غرونو باندې اوسو. ډېر ښه. او موږ د سنګینونو په سرونو باندې هم خاندو. آها موږ لکه ګلونه په شپلونو باندې اوسو.